نن درته جالبه لرمه ترڅنګ یې ښه خاطرې او ښه خبرو ښه عکسونه لرمه. مونږه افغانان جنګ ځپلي، دردېدلي، کړېدلي ولس په صفت باندې یو څرک هم د امیدونو چې ښکاره شي یقین وکړئ په سلو نیکو فالونو باندې نیسو. مونږه تقریبا لسیزې جنگ تجربه کړی دی. کور په کور مو کونډې بور یتیمان تجربه کړي دي. د مشرانو ترمنځ اختلافاتو نتیجې پر تقابل باندې بدلېدل او د افغانستان تر انزوا او تقسیم پورې رسېدل مو لیدلي دي. کله چې داسې تصویرونه ګورو، د مشرانو یو ځای کېدل ګورو، یو هیله، یو امید، یو څرک د هغه انتظار ښکاري چې لسیزې زموږ د افغانانو په زړونو کې و چې کاش د افغانانو مشران پر یو نغري، پر یو دسترخوان او پر یو کور راټول شي، د افغانستان د ملي ارزښتونو لپاره کار وکړي، د افغانستان د آبادۍ لپاره پروګرام ونیسي او وتوانیږي چې ترڅو یو بل ومني، یو بل وزغمي. دا تصویر په رښتیا کېدو ده او د ده لپاره د افغانانو د هیلې او د امیدونو دعاګانو رنګ راوړی دی. او مونږ افغانان تر دغه حده پورې مثبت اندیشي او مثبت توقع لرو چې ترڅو د تاجک، د ازبک، د ترکمن، د هزاره، د پښتون، د ټولو قومونو رهبران، مشران پر یو دسترخوان باندې کینی او یو ناره او یو پلان، یو پروګرام جوړ کړي چې هغه د افغانستان ملي ارزښتونو ساتل وي، د یتیمانو پر سر باندې لاس راکش کول وي، د کونډو د بورو احوال پرسی وي، د شهیدانو ارمان پوره کول وي. مونږ په دې درشل کې زمونږ پلرونو، زمونږ ورونو، زمونږ مشرانو ګڼ شمېر قربانۍ ورکړلې او لا هم قربانۍ ورکوي. خو د عقل تقاضا، د افغانانو غوښتنه او د راتلونکي لپاره پلان هم همدا دی چې الله عزوجل وکړي چې افغانستان څخه د ناامنۍ، د بدبینۍ، د بېاتفاقۍ دغه خپور شوی لسیزې پروګرامونه، پلانونه نور ټول کړل شي لکه څنګه شي د ټولېدلو په درشل کې دي. نن مې دا تصویر د ښاغلي حامد کرزي صاحب، د خلیفه سراج الدین صاحب سره ولیدل. یقین وکړئ داسې تصویرونه ډېر زیات مثبت تاثیرات کوي. شخصا پر ما باندې ډېر مثبت تاثیر وکړل، دومره مثبت تاثیر وکړلو چې یقین وکړه ډېر خوشحال شولم. د راتلونکي لپاره مثبتو پلانونو، پروګرامونو ترڅنګ یو څرک د دې ښکاره شولو چې نه نور به په افغانستان کې انشاءالله لازم هغه سناریو نه تکراریږي. او زه اته د دې لپاره هم دا دعا کوم چې ای کاش داسې ورځ راشي چې ښاغلی اشرف غني صاحب هم بیرته افغانستان ته راستون کړل شي. ای کاش د افغانستان نور مشران، پارلمان وکیلان، وزیران، یا غ سنا مشران، یا غ افغانان افغانستان ته راستانه شي، ټول اختلافونه، ټول تقابل پلو ته کېږدي، هغه یو طرف ته او د افغانستان ملي شتمني، ملي فکرونه هغه بل خواته کېږدي او دې باندې فکر وکړي او دې لپاره کار وکړي. دا راسره ومنئ چې ترڅو یو افغان هم در ځمکې پر سر ولو شرق کې وي، غرب کې وي، شمال کې وي، جنوب کې وي، خو چې فکر یې، ذهن یې، قلم یې، ژبه یې او فعالیتونه یې د افغانستان پر ضد وي، افغانستان کې به زه فکر کوم چې پایدار صلح مشکل کې وي، پایدار اتفاق مشکل کې وي، پایدار باور مشکل کې وي. ځکه وایي که نه وایي که دشمن دی د پیشو و نو د شیر انتظامات ورته ونیسه. زه دعا کوم او زه خوشحال یم دې لپاره چې افغانان الحمدلله په اتفاق کېږي، پر یو اتحاد کېږي، پر یو دسترخوان باندې راټولېږي. دا هم زه باوري یم انشاءالله لازم چې زموږ افغانان د اتفاق او د اتحاد لپاره وږي دي، تږي دي، د صلح راغلي صلح لپاره، د دې ساتلو لپاره هر سرخندنې ته آماده او چمتو دي. ځکه چې اوس پوه شولو چې څومره چې افغانان پر خپل منځ کې جنګېږي هماغومره کمزوري کېږي، هماغومره ضعیفېږي، هماغومره دشمن ته ویشل کېږي او په اسانه باندې بیا ماتېږي. عزیزانو دغه عکسونه به
سبب کو او الله ته بلاسونه پورته کو چې الله د نورو مشرانو تصویرونه انځورونه هم پر موږ ولیدل کې چې پر یو دسترخوان پر یو کور تر یو چتر لاندې راټول کړل شي د افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکړي. آمین یا رب العالمین.